محترمه خور بی خدیجه د کندهار اوسیدونکې پوښتنه کوي، وای که یو څوک د خپل ژوند څخه ستړی وي، د پیغورو څخه، د خبرو څخه، د نورو مشکلاتو څخه، نو که دا کس ځان وژنه وکړي ګناه بیا د ده په غاړه باندې وي که یا؟ محترمه خور، ستاسو د همدغې پوښتنې په جواب کې به ووایي چې هو، دی د قتل په ګناه باندې اخته سو، دی د قتل د ګناه مرتکب سو، ځکه لکه د بل مسلمان وژل چې ناحقه ګناه کبیره ده او همیشه به قاتل په دوزخ کې، همدارنګه د خپل ځان، روح، بدن چې دی دا هم امانت دی د الله له طرفه. که یو چا خپل ځان وواژه په دې خاطر چې دی په مشکلاتو کې راګیر وو، یا خلکو پیغورونه ورته ورکول، یا اقتصادي مشکل یې درلودی، یا نور مشکلات و، یا پر چا باندې عشق و، هغه د معشوق وصال نه ورته رسېدی. مثلا یو ښځه ده، یو هلک یې خوښ کړی دی، هلک نکاح نه ورسره کوي، یا د دې پلارګنۍ نه ورکوي، یا یو هلک دی یو نجلۍ یې خوښه کړې ده، نجلۍ نکاح نه ورسره کوي، یا د نجلۍ کورنۍ نه ورکوي، یا د هلک کورنۍ د هغو سره دوستي ونه کوي، نو په دغه وخت کې که هلک یا نجلۍ ځان وژنه کوي د قتل په ګناه باندې مرتکب کیږي. الله مو دې وساتي. او الله تعالی فرمایي: من قتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدین فیها ابدا. الله تعالی فرمایي که چا خپل ځان مړ کړي یا بل مسلمان مړ کړي، دی به همیشه و همیشه په دوزخ کې. الله مو دې وساتي. نو ډېر احتیاط پکار دی. حتی فقهای کرام فرمایي که چا ځان وژنه وکړه، د علاقې ښه نامتو علما، مخور علما، مطرح څیرې، مطرح علما، هغه به د دغه شخص جنازه نه کوي. نو خودکشي چې د لو ګناه ده، په مازې خبره باندې خودکشي کول دا د کفارو عادت دی، دا د کفارو یو بد میراث او بد خوی مشترفات دی. الله دې زموږ ټولنه د داسې ناخوالو څخه نوره پاکه کړي. الله دې زموږ د مسلمانانو ذهن سازي وکړي. په شریعت مطهره دی الله د دوی ذهنونه برابر کړي. آمین یا رب العالمین.